بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته د ټریفیک حواله سره چې څومره انګلیسي ده او د ټریفیک حواله سره څومره قانونونه دي نو دا ټول به تاسو ته په انګلیسي کې زده کوم او تاسو ویډیو لایک او کلاس تر پایه پورې هماخه وګورئ. پهلنی سنټنس موږ سره سره فالو ټریفیک رولز د ټریفیکي قوانینو پیروي وکړئ. یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې د ټریفیک چې کوم قوانینونه دي یعنی قانونونه دي د دې پیروي وکړئ دا فالو کړئ په دې باندې عمل وکړئ نو په انګلیش کې به ورته وایي فالو ټریفیک رولز. ویر یور سیټ بیلټ خپل سیټ بیلټ وتړه. که ته چېرته یو کس ته وایې چې خپل سیټ بیلټ وتړه نو په انګلیش کې به ورته وایي ویر یور سیټ بیلټ. سټاپ ایټ ریډ لایټس په سره څراغ ودرېږه. یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې په سره څراغ باندې ودرېږه نو په انګلیش کې به ورته وایي سټاپ ایټ ریډ لایټس. یا دا په بار ملکونو کې به تاسو ته په یو ځای کې خو دغه رنګې لیکل خو شوي نو بیا تاسو په دې باندې عمل کوئ نو کلاس تر پایه پورې ګورئ انشاءالله تاسو به په اسانه طریقې سره پوه شئ. یوز انډیکیټرز وین ټرنینګ د څرخېدو په وخت یعنی مطلب اشارې وکاروه. یعنی تاسو سره چې کوم انډیکیټرز دي کوم اشارې دي هغه وکاروه هغه مطلب استعمال کا چې کله ته مطلب ټرنینګ علی یعنی څرخېدو دپاره. ډونټ سپیډ تیز مزه یا تیز مزئ. یعنی که ته چېرته په یو ځای کې تا ته هم دغه رنګې سمبل لګېدلی دغه رنګې لیکل شوي نو بیا تاسو په دغه ځای کې تیز مزئ ځکه چې په دغه ځای کې اکثر جومات وي جومات نه خل راوتی شي هغه هم اکسیډنټ وغیره کیدی شي خو بهرحال تاسو په دې باندې عمل کوئ. ډرایو کیرفولي ان رین په باران کې په احتیاط سره موټر چلوئ. یعنی په ځینو ملکونو کې دغه رنګې رولز دي چې یو ځای کې باران شوی نو تاسو به بیا ډیر احتیاط کوئ تاسو به خپل گاډی په احتیاط سره چلوئ چې کله باران شوی نو ډرایو کیرفولي ان رین. ګیو وے ټو پیډسټرین پلی کسانو ته لار ورکړئ. یعنی که چېرته تاسو ته په یو ځای کې دغه رنګې لګېدلي چې ګیو وے ټو پیډسټرینز یعنی تاسو ته وایي چې یعنی پیاده کم کسان روان دي هغو ته لار ورکئ. اوایډ یوزینګ یور فونز خپل موبایل مه کاروئ. یعنی که کله تاسو ډرایوینګ کوئ نو تاسو ته به دا رولز دي چې مطلب تاسو خپل موبایل مه کاروئ مه استعمالوئ نو په انګلیش کې به وایي اوایډ یوزینګ یور فون. سلو ډاون ان سکول زون په ښوونځي سیمو کې سرعت ورو کړئ. یعنی که چېرته تاسو سره گاډی درسئ او یو ځای کې ښوونځی سکول وي نو تاسو هلته په مزه باندې گاډی چلوئ نو تاسو ته به په انګلیش کې لیکلي سلو ډاون ان سکول زون. چیک میررز بیفور چینجینګ لینز یعنی د لین بدلولو څخه مخکې شیشې وګورئ. یعنی که تاسو چېرته مطلب خپل لین بدلول غواړئ نو تاسو د هغې نه مخکې شیشې ګورئ نو په انګلیش کې به وایي چیک میررز بیفور changing lanes. don't block intersection چوکونه مه بندوئ. یعنی که تاسو چېرته مطلب په یو ځای کې تاسو ته لګېدلي چې don't block intersection نو د دې مطلب دا دی چې چوکونه مه بندوئ ځکه چې بیا خلکو ته ډیره مسله جوړیږي. یعنی چوک چې کومه دی د څلورو طرفونو دې ته سړک لاره راغلي نو دې ته ځکه چوک وایي. respect cyclist on the road د سړک په اوږدو کې د بایسایکل سپرو احترام وکئ. یعنی چې څوک بایسایکل چلوي د هغو مطلب تاسو احترام وکئ په سړک باندې. داسې نه چې چا سره اوس بایسایکل ورسئ او ته پې گاډی ور مخامخ کې نو د دوی هم احترام پکار دی ځکه زموږ په ملکونو کې خو نه کیږي خو بهرحال هلته خو کیږي نو تاسو به دا خامخه کوئ. respect cyclists on the road. always stop for ambulances تل امبولینسونو ته لاره ورکړئ. یعنی تاسو ته به دا لګېدلي تاسو به امبولینس ته لاره ځکه ورکوئ چې په هغې کې مریض وي نو تاسو به هغه له لار ورکوئ نو په انګلیش کې به تاسو ته لیکلي always stop for ambulances. use headlights at night د شپې څراغونه وکاروئ. یعنی که تاسو چېرته د شپې په یو ځای کې سفر کوئ مزل کوئ نو تاسو به لایټس لګوئ. یعنی دا نه چې په پاکستان یا افغانستان کې رواني ته وایي چې په ګاډي کې مې لایټس نشته نو په تاسو به جرمانه بار لګي. use headlights at night. don't drink and drive نشه کې موټر مه چلوئ. یعنی مثال خبره اوس په بار ملکونو کې خل نشه کوي شراب څکي چرس کوي
نو بهرحال تاسو دغه مه کوئ. دا ډرینک دلته د شرابو لپاره استعمال شوی دی نو تاسو به په دې کې خپل موټر نه چلوئ. ډونټ ډرینک اینډ ډرایو. واچ فار ټریفیک ساین. د ټریفیکي نښو څخه خبر اوسئ. یعنی د ټریفیک چې کومې نښې لګېدلي تاسو ته نو د هغې نه به تاسو ځان خبر ساتئ. داسې نه چې تاسو وایئ چې موږ ته خو پته نه وه دا وه. نو بهرحال په دې باندې تاسو ته ما ویډیوګانې جوړې کړي. تاسو زموږ چینل ته وزټ وکړئ، هلته تاسو کتلی شئ. ډرایو آن د رایټ سایډ. په ښي اړخ موټر وچلوئ. یعنی که چېرته تاسو په یو ځای کې ګاډی چلوئ نو تاسو به په ښي اړخ باندې ټول عمر ځئ. یعنی دلته زموږ په ملک خو په ګچ طرف باندې به ځي خو بهرحال هلته به په ښي طرف باندې ځي. نو تاسو به څه وایئ؟ ډرایو آن د رایټ سایډ. یعنی په ښي اړخ موټر وچلوئ. کیپ ا سیف ډسټنس. مناسب واټن وساتئ. یعنی مثال خبره تاسو اوس یو ځای کې روان یاستئ. زموږ په ملکونو کې خو دا کاتی چې مطلب اکثر پسې شاته را ګاډی وخي. نو بهرحال تاسو به په هغه ملکونو کې دا نه کوئ ځکه که تاسو باندې یو ځل جرمانه ولګېده نو بیا به تاسو هغه روپۍ هم نشئ جمع کولی. نو تاسو به یو ډسټنس ساتئ د یو ګاډي او د دوو ګاډو په منځ کې به تاسو ډسټنس ساتئ. نو کیپ ا سیف ډسټنس. بی پیشنټ ان ټریفیک جیمز. په ټریفیک کې زغم ولرئ. یعنی مثال خبره تاسو چېرته اوس په بهر ملک یاستئ او تاسو په ټریفیک کې یعنی تاسو د ګاډو په منځ کې ګیر شوي یاستئ، لاره بنده شوي، نو په دې ټیم کې به تاسو ډېر د صبر نه کار اخلئ. دلته به نه چې مطلب اوس په دې زموږ ملکونو کې تاسو ته ما مخکې ویل پاکستان افغانستان کې خلک راکوشي کنځلې کوي وغیره دغه تاسو به لیدلي. خو په دې په بهر ملکونو کې به تاسو ځان کې ډېر صبر راولئ ځکه چې مطلب هلته څه مسله به راغلي دې د وجې نه دغه رنګې به د ځان نه به خلکو ټریفیک نه جام کوي. تاسو ته به وایي بی پیشنټ یعنی صبر وکړئ. ان ټریفیک جیمز یعنی چې کله ټریفیک مطلب جام شي یعنی ونښلي. سټاپ ایټ پیډرسټرین کراسینګ. په پلي لارې ودرېږئ. یعنی تاسو ته څه وایي مطلب تاسو چې کوم د پیاده خلکو لارې وي په دې باندې ودرېږئ. نو په انګلیش کې به څه ویل؟ سټاپ ایټ پیډرسټرین کراسینګ. پیډرسټرین کراسینګ د پیاده خلکو لاره. ریسپیکټ ادر ډرایورز. د نورو موټر چلوونکو احترام وکړئ. یعنی مثال خبره تاسو اوس په یو ځای کې یاستئ، تاسو ګاډی چلوئ، نو تا سره چې نور څومره ډریوران دي د هغو خو به هم ته ډېر ریسپیکټ کې ډېر عزت به کې. دا نه چې لکه دلته چې را ټیکسیان والا خو به تاسو لیدلي که نه یو بل وجني هم کو په یو بل وس ورسېدو. نو تاسو به څه کوئ؟ ریسپیکټ ادر ډرایورز. د نورو موټر چلوونکو احترام وکړئ. ایلډ ټو ایمرجنسي ویکلز. بیړني وسایطونو ته لاره ورکړئ. یعنی مثال خبره یو ایمرجنسي ګاډي څنګه چې امبولینس یا نور هم دغه رنګې ګاډي چې هغو ته مطلب ضرورت ډېر زیات چې هغو خپل ځان د یو ځای نه وکاږي نو هغو ته به تاسو هماغه لاره ورکوئ. نو تاسو ته څه وایي لکه اوس زموږ په ملک هم لاره دغه خلکو له ورکوي دا زمانه بلکل ځکه چې یو کس ایمرجنسي امبولینس وغیره یې هغو ته زموږ خلک هم لاره ورکوي. دې کې هغو سم موږ برابري. نو په انګلیش کې به سمپل څه وی؟ ایلډ ټو ایمرجنسي ویکلز. یعنی د ایمرجنسي والا ګاډو له لاره ورکړئ. یوز سیټ بیلټس فار چلډرن. د ماشومانو لپاره سیټ بیلټ وکاروئ. یعنی که تاسو سره ماشومان هم درسئ هغو ته هم تاسو سیټ بیلټ اچوئ ځکه سیټ بیلټ تاسو ته د دې زه لږ شانته مطلب چې د دې چې کومې پیدې هغه زه تاسو ته وښیم. د دې پیده دا ده که تاسو اوس مثال خبره په ګاډي کې ناست یاستئ خدای مکړه اکسیډنټ وشي چې څومره نقصان وشي نو تاسو بچ پاتې کېدلی شئ. اکثر دا چې مطلب هغه ډریور بریک ونیسي اکدم او هغه چې کومه دی مطلب سیټ بیلټ هغه نه یې اچولی نو د هغه سر چې کومه دی هغه سټیرنګ ته لګي او دا ډېره ورانه جټکۍ نو دې د وجې نه هم خلک مري او ډېر غټ غټ اکسیډنټس ما لیدلي خو په هغې کې چې کله سیټ بیلټ چا تړلی نو هغه بچ کېږي. نو تاسو هم دغه رنګې ځان مطلب د دې نه وساتئ. زموږ په ملکونو کې څوک دا شی نه استعمالوي خو چې کله بیا مړه شي نو بیا وي مرګه سره ګلونه وړي او دغه نعتونې ورسه پرېښي نظمونه تاسو خو به کتلي که نه. یوز سیټ بیلټس فار چلډرنز. ها ډونټ پارک ان نان پارکینګ زونز. په منع ځایونو کې پارکینګ مه کوئ. تاسو خو به زموږ په ملکونو کې لیدلي که نه یعنی دا وایي چې په دغه رنګ یو ځای کې مطلب چې په کم ځای کې پارکینګ منئ یو ځای داسې یو ځای چې په هغې کې پارکینګ منئ تاسو ته وایي چې مطلب دې ځای کې پارکینګ مه کوئ نو په هغه ځای کې به تاسو پارکینګ نه کوئ. یعنی تاسو خو به زموږ په ملک کې لیدلي که نه په یو کوڅه کې به هم ګاډی ودرولې بس هلته به پارکینګ منئ خو ده به ودرولې. نو په انګلیش کې به موږ څنګه وایي؟ ډونټ پارک ان نو پارکینګ زون.
ملګرو دا زمونږ نننی کلاس زه امید کوم چې ان شاء الله په دې کلاس باندې به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. د ټریپک حوالې سره ما ستاسو لپاره نور هم ډیر کلاسونه اپلوډ کړي دي. تاسو هلته تللی شئ او زمونږ په چینل کې تاسو هغه ویډیوګانې هم کتلی شئ. که بیا هم تاسو ته د ټریپک حوالې سره څومره مسلې ان شاء الله په هغې به موږ تاسو لپاره ویډیوګانې جوړو او ان شاء الله د ټریپک ریلیټډ چې څومره مطلب ټاپکس دي هغه به ان شاء الله زه تاسو ته کور کوم چې تاسو به لیسنس وغیره دا څیزونه څنګه جوړوئ. نو ان شاء الله دې فکر مه کوئ. نو دا به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم. که تاسو ته په بل څه کې هم مسلې نو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ. نو ان شاء الله په هغه ټاپک به موږ تاسو لپاره ویډیو جوړو. ملګرو ما ستاسو لپاره دا غوښته چې تاسو انګلیسي هم زده کم او تاسو ته د ټریپک رولز هم زده کم. ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي اوسئ.